قدرمنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي تاسې ټول جوړ او روغ یاستئ. د تېر ورځ درس مو په ښه ډول باندې یاد کړی وي، کورنۍ وظیفه مو هم لیکلي وي او د نوي درس په انتظار د تلویزیون تر مخه د کتاب، کتابچې او قلم سره آماده ناست یاستئ. ګرانو شاګردانو تېره ورځ تاسې ته ما په 15 درس کې ستاسې 12 صنف د ریاضي د مجانبونو په تطبیقي مثالونو باندې کار وکړو چې څنګه کولی شو موږ او تاسې مجانب په شکل په ګراف کې او همدارنګې عملا په مثال د مثال نه موږ او تاسې راوړلی شو او خدای دې وکړي په هغې باندې تاسې پوه شوي یاستئ. نن زموږ او ستاسې د 12 صنف د ریاضي موضوع د هوموګرافیک توابعو ګراف دی یا د هوموګرافیک توابعو ګرافونه دي. صحیح دی. درس موږ او ستاسې 14 دی او ستاسې د کتاب 109 صفحه ده. هدف زموږ او ستاسې څه دی؟ هدف زموږ او ستاسې د هوموګرافیک تابع پیژندل دي. څنګه موږ او تاسې هوموګرافیک تابع وپیژنو؟ موږ او تاسې د هوموګرافیک تابع په تعریف باندې پوه شو، د هغې شکل موږ او تاسې وپیژنو او هغه تابعګانې چې هوموګرافیک شکل لري د هغې ګرافونه موږ او تاسې څنګه کړو؟ ترسیم کړو. هلته به موږ او تاسې دې موضوع ته او دې هدف ته څنګه شوي یو؟ رسېدلي به یو. راځم اول زه تاسو ته هوموګرافیک تابع تعریف کوم او د هغې نه وروسته کومې موضوعګانې چې ستاسو کتاب کې دي په دې تاسو ته زه کار کوم. هوموګرافیک تابع هغې تابع ته ویل کېږي چې داسې شکل ولري وای مساوي کېږي د اے ایکس مثبت بي پر څه شي؟ پر سی ایکس مثبت ډي. دا د هوموګرافیک تابع شکل دی. هوموګرافیک تابع هغې تابع ته ویل کېږي چې هغه موږ او تاسو سره په دې شکل باندې وي یا دغسې یو شکل موږ او تاسو سره څنګه شي ولري. ښه، موږ او تاسې به د دې تابع ګراف څنګه ترسیمو؟ د دې تابع د ګراف ته ترسیم لپاره به موږ او تاسې د دې افقي مجانب پیدا کوو، همدارنګې عمودي مجانب به پیدا کوو. یوه خبرې ته به ستاسو فکر وي چې هوموګرافیک تابع چې ده هغه هیڅکله مایل مجانب نه لري. تاسو ته به پوښتنه پیدا شي چې ولې نه لري؟ ځکه نه لري چې دلته د صورت لوی توان د مخرج د لوی توان سره مساوي دی او کله چې د صورت لوی توان د مخرج د لوی توان سره مساوي شو هغه تابع د مایل مجانب درلودونکې نه ده. تاسې به صرف څه کوئ د هوموګرافیک تابع د ګراف په ترسیم کې؟ تاسې به فقط د هغې عمودي مجانب به پیدا کوئ او مایل مجانب به پیدا کوئ. نور په هغې کې کومه خبره څنګه دی؟ نشته دی. اوس راځم څنګه به تاسې د دې افقي مجانب پیدا کوئ؟ هغه ثبوت وړوکی شان ثبوت دی هغه درته کوم او د هغې نه وروسته څنګه کار کوم بیا به تاسې په لنډ ډول باندې د هغې څه شی کوئ؟ افقي مجانب پیدا کوئ. لکه داسې افقي مجانب په لاندې ډول پیدا کوو. دوه ډوله کولی شي. دوه طریقې لرئ چې تاسې د دې افقي مجانب پیدا کړي. یو د دې لیمیټ اخلو، لا تناهي ته تقرب ورکوو چې بیا اخري کې سی قیمت باید موږ او تاسو ته لاسته راکړي. کانسټنټ یو ثابت عدد موږ او تاسو ته لاسته راکړي. یوه طریقه هغه ده. دویم دا چې لوی توان د دې سره مساوي ده ډایرکټ ای پر سی. لوی توانونه سره مساوي دا په دې ای پر سی د ضرایبو خارج قسمت د دې څه دی ځواب دی. خو راځم چې ستاسې کتاب کې دی په د لیمیټ په طریقه باندې کړی هماسې ورته پیدا کوم. ښه، که چیرې دا مساوي فکس کړم لیمیټ ای فکس کله چې ایکس تقرب وکړي چي ته ای ته دا مساوي کېږي. لیمیټ ده لیمیټ د څه شي؟ لیمیټ د ایکس مثبت بي پر سی ایکس مثبت ډي کله چې ایکس تقرب څه شي ته وکړي؟ کله چې ایکس تقرب لا تناهي ته وکړي. ښه، کله به چې ایکس تقرب لا تناهي ته وکړه تاسې به د دې ځواب په لیمیټ کې څنګه پیدا کوو؟ موږ به داسې پیدا کوو په دې لوی توان باندې. دې کې لوی توان هم دا یو دی، په هغې باندې به هم دا ټول څنګه کول؟ ټول حدونه به هم پرې ویشل. لکه داسې دا مساوي کېږي. لیمیټ ته وګورئ اے ایکس پر ایکس جمع بی پر څه شي؟ بی پر ټول حدونه صورت او مخرج کې ټول حدونه په ما یو
لوی توان باندې ویشي خو دلته لوی توان مساوي دی نو په دې خاطر باندې موږ په همدې وویشو سی ایکس پر ایکس جمع چه جمع डी پر ایکس کله چې ایکس تقرب څه شته وکړي لا یتناهي ته صحیح شو اوس تاسې دا وګورئ دا مساوي کېږي لیمټ دی ښه دا ایکس د دې ایکس سره اختصار شو ای پاتې شو ای جمع بی پر ایکس دا ایکس د دې سره لاړ سی جمع डी پر ایکس کله چې ایکس تقرب څه شته وکړي لا یتناهي اوس به تاسو څنګه کار کوئ اوس به داسې کار کوئ چې د لا یتناهي قیمت چې دا به په اصل تابع کې وضع کوئ په دې کې په دغې تابع کې قیمت کې دا مساوي ای جمع بی پر څه شي د ایکس په ځای لا یتناهي پر سی جمع डी پر څه شي डी پر لا یتناهي ایکس لا یتناهي دا مساوي ای جمع عدد پر لا یتناهي صفر سی جمع عدد پر لا یتناهي صفر او دا مساوي ای جمع صفر ای پر سی جمع صفر سی لاندې به تاسو څنګه کار کوئ که چیرې یو تابع داسې شکل ولري داسې ډایرکټ ورته وایي چې د دې افقي مجانب څه دی ای پر سی دی خلاص د دې افقي مجانب ای پر سی دی اوس راځم د دې عمودي مجانب ته عمودي مجانب به تاسو څنګه لاسته راوړئ وای مساوي کېږي د ایکس مثبت بی پر سی ایکس مثبت डी تاسې به د عمودي مجانب لپاره دا له صفر سره مساوي کې سی ایکس مثبت डी مساوي په صفر سی ایکس مساوي شو د منفي डी سره دواړه خوا ورته په سی باندې ویشم سی ایکس پر سی مساوي ده د منفي डी پر سی دا سی د دې سره ایکس مساوي شو د منفي डी پر سی سره منفي डी پر سی سره دا د دې څه شو عمودي مجانب نو د هوموګرافیک تابع لپاره به تاسې په دغه شکل باندې عمودي او په دغه شکل باندې به افقي مجانب لاسته اوس راځم زه تاسو ته په دې کې څنګه کومه یو مثال تاسو ته زه حل کومه بیا ډېر په ښه ډول باندې تاسو د هوموګرافیک تابع ګراف څنګه کولی شئ جوړولی شئ ستاسې د کتاب په 109 صفحه کې یو مثال دی وایي د اف ایکس مساوي د اف ایکس مساوي کېږي 2x منفي 1 پر x منفي 3 2x منفي 1 پر x منفي 3 تابع راکړل شوي البته هوموګرافیک تابع ده تابع بدلونونه وڅېړئ او ګراف ته دې رسم کړي صحیح شو بدلون یې وڅېړئ او چې وکړئ ګراف ته دې رسم کړي حل په لاندې ډول ګراف جوړو په لاندې ډول ګراف جوړو صحیح شو اوس وګورئ اول x منفي 3 مساوي په صفر x مساوي 3 سره دا څه شو دا د دې ډوماین شو ډوماین د اف ایکس صحیح شو دا مساوي د چی سره دی آی آر سره د ټولو حقیقت د دونو سره بغیر د څونه بغیر د دریونه ځکه په درې باندې دا مخرج څنګه کیږي صفر کیږي د دریونه بغیر ټوله د دونه د دې په ډوماین کې څنګه دي شامل دي پکې یوه خبره دویم راځم د دې څه کومه دویم د دې ایکس او وای سره د تقاطع نقطه پیدا کوم که چیرې ایکس سره د تقاطع نقطه د ایکس محور سره د تقاطع نقطه ایکس محور سره به څنګه وای به صفر کې لکه داسې اف ایکس مساوي کېږي د 2x منفي 1 پر x منفي 3 نو تاسې به څه وکړئ اف ایکس به مساوي صفر کې که د ایکس سره تقاطع نقطه پیدا کوئ وای به صفر کوئ او که وای سره پیدا کوئ ایکس به صفر کوئ نو یوه تابع څه وخت که صورت او مخرج شکل ولري څه وخت مساوي د صفر سره ده هغه وخت چې صورت یې مساوي صفر شي ښه 2x منفي 1 مساوي په صفر 2x مساوي 1 دواړه خوا په 2 باندې ویشو دا د دې سره نو x مساوي څو شو x مساوي شو د 1 پر 2 سره اوس وګورئ د x محور سره تقاطع نقطه څو ده 1 پر 2
او همدارنګې صفر. دا هم پیدا شو. وای محور سره پیدا کوو. د وای محور سره چې تقاطع نقطه پیدا کوئ بیا به څه شی کوئ؟ ایکس به صفر کوئ. د وای محور سره تقاطع صحیح شو. نو ایکس صفر کې داسې اف ایکس مساوي کېږي د 2x منفي 1 پر x منفي 3 کله چې x مساوي صفر کې داسې. اوس وګوره اف صفر مساوي شو د څو 2 ضرب صفر منفي 1 پر څو پر صفر منفي 3. دا خدا دواړه صفر شو. منفي تقسیم کې مثبت 1 پر 3. نو څو نقطه شوله؟ x صفر او 1 پر 3 شو. د وای محور سره تقاطع نقطه شو. دا د وای له محور سره تقاطع نقطه شو. اوس موږ تاسو د دې مجانبونه پیدا کوو. چون وخت کم د زر درته مجانب پیدا کوم. افقي مجانب توانونه سره مساوي دي. لوی توان د دې سره د ضرایب ویشم 2 چې په تقسیم کو 2 چې په نو اف وای مساوي څو؟ وای مساوي 2 د افقي مجانب. وای مساوي 2 چې شو افقي مجانب شو. او عمودي مجانب څنګه لاس ته راوړو؟ د عمودي مجانب لپاره مخرج د صفر سره مساوي کوو. عمودي مجانب x منفي 3 مساوي په صفر. x مساوي د څو 3 سره شو. دا هم پیدا شو. د دې نه وروسته موږ تاسو څه کوو؟ د تابع اکستریم نقطه پیدا کوو. صحیح شو. نو د دې لپاره موږ تاسو د دې لومړنۍ او دویم مشتق اخلو. لومړنۍ او دویم مشتق موږ تاسو اخلو. د هغې نه وروسته موږ تاسو د دې ګراف څنګه کوو؟ جوړوو. راځئ فقط هم دا مشتق درته اخلم، بیا نور په را روان ساعت کې په دې باندې موږ تاسو کار کوو. صحیح ده؟ ښه. راځم اف ایکس مساوي کېږي د تابع مو 2x منفي 1 پر x منفي 3. د دې موږ تاسو څه پیدا کوو؟ بحراني نقطې موږ تاسو د دې پیدا کوو. اکستریم نقطې موږ تاسو د دې لاس ته راوړو. او د اکستریم نقطو د لاس ته راوړلو لپاره موږ تاسو د دې څه کوو؟ مشتق اخلو. د اف تابع څه اخلو؟ مشتق اخلو. 2x منفي 1 دا د دې تابع مشتق ضرب دا تابع منفي د دې مخرج د تابع مشتق ضرب دا تابع صورت تابع 2x منفي 1 پر مخرج مربع x منفي 3 مربع. صحیح شو. ښه. دغه مشتق درته محاسبه کوم، به ګراف په بل ساعت کې جوړ کوم نو تاسو دا مسوي. ښه. د دې چې مشتق واخلې 2 ضرب x منفي 3 منفي د دې چې مشتق واخلې 1 ضرب 2x منفي 1 پر څه شي؟ پر x منفي 3 کل مربع. صحیح شو. ښه. اوس لږ نورم ساده کومه. د اف تابع مشتق نظر x ته مساوي شو 2 په x کې 2x منفي مثبت کې منفي 2 په 3 کې شپږ منفي 2x او منفي کې مثبت 1 پر څه شي؟ پر x منفي 3 مساوي مربع. دا مساوي مثبت 2x د منفي 2x سره د منفي شپږونه چې یو لاړ شي منفي 15 پر څه شي باندې؟ پر x منفي 3 کل مربع. صحیح شو. اوس څرنګه چې دا کوچنی د صفر نه دی، څرنګه چې د دې تابع مشتق کوچنی د څه شي نه دی؟ د صفر نه دی. نو دا څه ډول نقطه لري؟ نو دا موږ تاسو سره د دې مشتق کوچنی له صفر نه شو. د دې موږ تاسو دویم مشتق اخلو. دویم مشتق هم چې کله واخیسته د هغې نه وروسته به موږ تاسو د دې ګراف جوړو. نو دا د بدلونونه په روان ساعت کې موږ تاسو څېړو، چون وخت کم دی. دویم مشتق باندې به تاسو کور کې پراکټیس وکړئ. او زموږ استاد نن د هوموګرافیک تابع او د هغې تعریف موږ وکړو، مثال هم پکې حل کړو. او چون دغه مثال نیم پاتې شو نو را روان ساعت تاسو زه په دې باندې کار کوم. نن زه پر همدومره بس. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ.